د خپرونو په دوام سره جلال آباد ښار اړوند راغلي یو د کل اردو سیمې ته. لیدونکو دا نو په ننګرهار ولایت کې د ټیوټا د موبایلو درېیمه نمایندګي کوم چې کل اردو ته مخامخ جوړه شوې ده. حبیب ګلزار ګروپ اف کمپنیز په افغانستان کې د اتیا کلونو نه په مختلفو برخو کې فعالیت کوي چې د تیرو 20 کلونو را په دې موټرو د واردولو او همدارنګه دې موټرو ته د ټویټا موټرو ته تخنیکي خدمات، روغنیات او نورو برخو کې افغانانو ته خدمات وړاندې کوي. اصلي کمپنۍ ده چې دلته ټولو خلکو ته په ذمهوارۍ باندې په اطمینان باندې جنسونه موږ ورکوو. لکه مبلیان شو د نورو مبلیانو 1500 کیلومتره دي، زموږ د مبلیانو دغه چې دی 3000 کیلومتره دي. تاسو کله دغه وسایل بیاخلی تاسو پسې ویش ته ځئ که نه خپله دلته راځي؟ تاسو دلته موږ ته راځي ویش نه هم راځي، خپله هم زه تورخم ته سامان راوړو، کابل نه هم دا چینی سامان راځي، شرکتونه دي هلته هغې ځینې سامان راوړو. ژمه کې چې دی دا خاص بارانونه خلک دونه استفاده ورنه کوي، د هغه اوړي کې چې خلک باندې وځي که نه تنورونه کې نه بیا ښه ده، بیا سیزن چې دی دا اوړی دی بیا. دا لوی او بخونکي خدای پر سپېڅلي او ډېر زیات مهربان نامه سلامونه. جوړ په خیر ستړي مه شئ. د همیشه بهار افغانستان ډېرو درنو او زیاتو خوږو لیدونکو په دې هیله چې تاسو ټول به ښه اوسئ او انشاءالله ستاسې ژوند او چارې به په خیر سره روانې وي. د خپرونو په دوام سره جلال آباد ښار اړوند راغلي یو د کل اردو سیمې ته. نن غواړو تاسو لپاره یوه ښکلې او په زړه پورې مازدیګري خپرونه له دغې ځای څخه ولرو. دا چې په جلال آباد ښار کې ګرمي ورځ سره بله ډېرېږي، نو زموږ خپرونې به انشاءالله ټولې اکثره په مازدیګري کې وي او تاسو لپاره به مازدیګرۍ نندارې راخلو. نو دلته نو پارکینګونه هم دي، د موټرو ورکشاپونه هم دي او پرزې هم خرڅېږي. نو نیغ په نیغه ورځو دلته له هېوادوالو سره غږېږو کوم چې دلته په روزمره کارونو مصروفه دي. نو وګورو چې هغوی د خپل ژوند په اړه باندې څه وایي او فعلا لپاره په دې موسم کې د هغوی کاروبار څه ډول روان دی. په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ او خپرونه راسره د دغې سیمې څخه په مینه وګورئ. همیشه بهار پروډکشن ستاسو د اعلاناتو باوري ادرس. خپل تجارت ته وده ورکړئ او بریا حاصل کړئ. د تماس شمېره 00250 سلامونه سلام مشه جوړ بخیر. خیر شکر. ډیره زیاته مننه. تاسو ښه ان شاء الله صحت هم ښه دی؟ الله فضل ماشاءالله. څنګه ګرمۍ موسم سره؟ والله ښه دی، اوس لږ شروع شوي ګرمۍ موسم. ګزاره کوي که نه سخته؟
والا ښه دی نو دومره سخت هم نه اموخته یو. څه فکر کوې تېر کال دې وخت کې چې دا موسم خو که سږ کال ښه دی؟ والا سږ کال خو د چا خبره اوس لږ ګرمي لږ زیاته ده زیاته ده او زه کال ګرمۍ ډېر شوي. ما ورته ماشاءالله دې مازدیګر کې داسې خولی شي بیخي دلته فعلا کولر مولر هم چالان کړی کار نه کوي نه کوي که نه؟ بیا هم شکر دی ښه دی بس الله دې رحم تېرېږي او الله دې رحم وکړي نوم دې تېرېږي. راته واخله تر څو زموږ لیدونکي دې نصیر وپېژني. احمد نصیر احمد نصیر احمد دی نصیر احمد استاد بلې څومره وخت کېږي خپله دغې راسته کې چې دغه ورکشاپ دوکان لري؟ زموږ ډېر وخت کېږي تقریبا بیا هم 15 کاله کېږي همدلته دوکانداري کوو. فعلا لپاره څه خرڅوي تاسو سره مثلا څه شته موږ سره د موټرو پرزجات دي لکه قب شیشې دي او دا شیونه دي د ټوډیانو د فرونرو دا سامان پرزجات خرڅوو. اوس خو ماشاءالله دغه د پرزو څخه چې دی هغه زیات دي د موټر څخه زیات دي ماډل دی موټر ماډل زیات شوي خو اوس چا خبره کارونه نشته نشته دی نشته نه صحیح لته چې کارونه نشته والله مخکې ښه و لنډ خو ډېر چلیارې و لنډ ډېر چلېږي خو مخکې کارونه ښه و او ډېر اوس چا خبره هغه چا دوکان کرم برابرېږي نه اوس مشکلات ډېر دي اوس چاره نشته زموږ همدا کسب دی بل کسب نشته مجبور یو ناست اوس که بل کسب دا وړي که نه بیا مجبور سر نه شروع کړي دا خو د چا خبره مجبور ټول په تاوان خرڅ کړي بیا هم شکر دی الحمدلله اوس چې کېږي. دغه نوي موډل موټر راوځي د اکثر چې د پرزې نه پیدا کېږي د صحیح لته اوس راوتلي دي که نه هغو لپاره پرزې نشته دی هغو سره هغې ته هم دا بعضې ماډل چې دي نه پیدا کېږي لکه دوبۍ نه او ویش نه دې شیونه راځي که نه دلته دا د ټوډي او دا شیونه ډېر دي دا جګ ماډل دا د پریس او اګوا شیونه چې دي هغه لږ کم راځي کم راځي او هغه ډېر کم راځي. تاسو کله دغه وسایل بیا اخلی تاسو پسې ویش ته ځئ که نه خپله دلته راځي تاسو ته دلته موږ ته راځي راځي ویش نه هم راځي خپل هم ځو تورخم ته سامان راوړو کابل نه هم دا چینی سامان راځي شرکتونه دي هلته هغې ځینې سامان راوړو او بس نو مشکلات دی او چا خبره نه کېږي نو ټول افغان دغسې چې دی کارونه نه وي که نه والا کله کله چکه لګېږي څو ورځ راځي چې یاره تش جیب ځو راځو نشته کارونه او کله بیا داسې هم راځي که چې مثلا د ټول هفتې کسر وځي خو دا دی نو دا کاروبار دي دوکانداري دی کله تلئ کله نه وي بیا هم شکر دی. ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله ستاسو کاروبار کې برکت واچوي په وروسته کې څه پیغام لري هېوادوالو ته همدا اوس چې دی ګوري والا هم دا پیغام لرو چې دغه کاروبار ده ښه شي ښه شي او دا کاروبار لږ ښه شي زه الله دې وکړي بیا هم ژوندی مننه. اوسئ خیر انشاءالله اوسئ سلامت بل اوسئ. ژوندی اوسئ دوی که راسره پاتې شئ نو خپرونه دوام لري د نورو هېوادوالو سره هم غږېږو کوم چې په دغه سیمه کې په روزګارونو مصروفه دي. بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست درنو او زیاتو خوږو لیدونکو لکه څرنګه تاسو مخکې له موږ سره په انځورونو کې ولیدل چې دلته په ننګرهار کې او بیا کلي اردو سره د ټیوټا د نړیوال برانډ او کمپنۍ درېیمه څانګه نو په جلال آباد ښار کې پرانیستل شوه چې دا د ننګرهار لپاره یو ښه خبر دی بالخصوص د تورخم لاین د ډریورانو لپاره دا نو نړیوال برانډ دی او دا موبلاین نو اکثره چې دی موټرونو لپاره ډېر مفید په دې دي چې دې سره انجن تر ډېره پورې قوي او وخت سره زیات تیروي. یو تن مسؤل ما سره تر څنګ ولاړ دی دا چې دوی دلته څومره پانګونه کړې ده دوی سره غږېږو. سلامونه ستړی مه شئ جوړ په خیر. وعلیکم السلام مننه تاسو ستړي مه شئ په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. پیل تاسو ډېره زیاته مبارکي وایم الله دې ستاسو دغه څانګه بختوره کړي. مننه خیر اوسئ ډېره مننه چې تاسو زموږ دې څانګې ته راغلی او زموږ دغه مراسمو کې ګډون وکړی. خوشحاله اوسئ. نوم دې راته واخله تر څو زموږ لیدونکي دې مکمل وپېژني. زما نوم هارون دی د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی یم او فی الحال په ننګرهار ولایت کې اوسېږم. روزانه
دا فکر کوم په ننګرهار ولایت کې چې دا درېیمه څانګه ده که نه د چوټا او دا الحمدلله د ټویټا درېیمه څانګه ده په ننګرهار کې. اوله څانګه په قومندانۍ جنرماپول سره ده په عمومي سړک باندې، دویمه څانګه په کابل اډه کې ده او درېیمه څانګه دلته په کلي اردو کې اوس نوې پرانستله. ډېر ښه، بیا دې مبارکي. دا راته ووایه چې دلته څو روپۍ پانګونه وکړه؟ ډیره مننه. زمونږ ګڼ شمېر هیوادوالو زمونږ نه دا غوښتنه کوله چې موږ ته دلته په کلي اردو ساحه کې یو څانګه پرانیزئ. موږ چې هلته قومندانۍ ته ځو رش ډېر زیات و او هیوادوالو نشو کولی هلته چې موږ ته راشي، رش ډېر زیات و. نو هغوی وایي چې تاسې یو څانګه موږ دلته پرانیسئ. نو د هیوادوالو په خوښه باندې موږ دا څانګه پرانیستله او چې هیوادوالو ته اسانتیاوې راشي. که څه هم موږ د دې موبلایلو توصیف وکړې، خو ته خپله ماشاءالله دې برخه کې پاتې شوی. تاسو دغه موبلایل څنګه ارزوئ موټرونو لپاره؟ ورسره به انجینونه ډېر دوام کوي، لږ دوام به ورسره کوي؟ دا خو ټولو ته بهتره معلومه ده چې حبیب ګلزار ټویټا کمپنۍ چې ده د افغانستان واردات د حبیب ګلزار سره دي او دا داسې یو باوره او اصلي کمپنۍ ده چې دلته ټولو خلکو ته په ذمهوارۍ باندې په اطمینان باندې جنسونه موږ ورکوو. لکه موبلیان شو د نورو موبلیانو 1500 کیلومتره دي، زمونږ د موبلیانو دغه چې دی 3000 کیلومتره دي. او هغه انجن چې مطلب ګیج کموي یا بخار کوي، نو چې دا موبلیان موږ ورته شروع په اطمینان سره خلکو ته تضمین ورکوو چې هغه به بندوي انشاءالله. انشاءالله دا څومره ښه خبره ده. او فعلا لپاره تاسو سره څونه پرته د کار زمینه برابر شوه دې څانګې سره؟ موږ سره په دې څانګه کې 6 کسان په دې څانګه کې دي او 4 کسان چې د کلي اردو په قومندانۍ کې څانګه کې دي، 4 کسان په کابل اډې په څانګه کې دي. تقریبا یو 10 کسان موږ سره په دې شرکت کې کار کوي. ماشاءالله ماشاءالله. ډېره مننه، خوشحاله او سلامت اوسئ. په وروستیو کې څه پیغام لرئ ننګرهاریانو ته چې تر اوسه پورې خبر شوي نه دي، تر څو هغه هم دلته خپل موټر راولي او موبایل دلته چینج کړي؟ ټولو هیوادوالو سره په اطمینان سره وایم چې دلته راشي او موږ ورته اصلي جنسونه ورکوو. اصلي فلټر دي، موبلین دي، ټویټا اصلي دا د جاپان د خپل دې کمپنۍ موبلین دي او دا موږ په ذمهوارۍ باندې ورکوو. نو ټول هیوادوال کولی شي چې راشي او ښه په اطمینان سره بس موږ د اصل جنسونه ورکوو. همدې هیله. ډېره مننه. بیا هم خوشحاله مننه تاسو نه چې موږ سره په دې مراسمو کې ونډه واخیستله. خوشحاله اوسئ. کور آباد لیدونکو را سره پاتې شئ. زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تر پایه را سره اوسئ. سلامونه سړی مشه جوړ بخیر. جوړ بخیر. سلام علیکم. سلام. خیر علیکم. ډیره مننه. تاسو ښه ان شاء الله صحت هم ښه دی؟ شکر د الله فضل الله. خوشاله اوسئ. څنګه ګرمۍ سره؟ خیر شکر د الحمدلله. وخت دی لکه چې ته ما په خیال ښه ما غوندې وهلی. او والا ګرمي به د جلال آباد تېزه وي نو څنګه که ډوډۍ. نوم دې راته واخله. عدنان. عدنان. او د ننګرهار اوسېدونکی. ننګرهار کې بیا کوم ځای؟ د جلال آباد. جلال آباد ښار یې خپله مرکز دی. خپله څومره وخت کېږي دغه منتو دلته خرڅوي دې ساحه کې؟ دا شپږو میاشتې کېږي چې شروع کړم. شپږو میاشتې. دې څخه مخکې د څه کولو؟ د دې د مخکې د شربت خرڅولو. شربت د خرڅولو. نو د شربت خو اوس ښه موسم دی که نه؟ دې ګرمۍ کې تا څنګه د منتو ته شروع کړې ده؟ بس نور هوا ماتېږي د دغه یو څو ورځې دغه کوو پوه شوې. اوس بالخال کار نشته ده، بس همدغه باندې لین دین روان دی پوه شولې. وخت سره هر څه کېږي. ته څو رقمه خپله منتو برابرولی شې دلته؟ 2-3 قسمه کوفتې والا، پیازو والا پوه شوې، ګول هر رقم. مخکې هلته یې ورور ووایي که دا ډېر ښایسته منتو برابروي. دا څه علت دی؟ خواري ډېره کوي ورسره که څه حساب دی؟
ولا خواري ورسره ډېره کوو پوه شوې او سړی خوښ کړي چې نن یې وخوري سبا خپله راشي پوه شوې خواري زیاته ورسره کوو پوه شوې یعنې دې ورځو کې چې ګرمي هم ده که نه تقریبا د ورځې به څو کاله به خرڅېږي یو 15 کاله به خرڅېږي 15 کاله به ماشاءالله ستاسو هغه ورځ مزدوري پکې وځي او ښه ده شکر ده بس مونږ ته دیاړي راکوي 2-2.5 روپۍ راکوي وخت راسي همدې ساحه کې ولاړ یې سار د خوا نه که نه مخکې هم ځې بیا نه همدغلته سهار نه ځای په ځای ولاړ شته دا منتوی تاسو کله پخوئ که نه مثلا دې کې څه مواد ګډېږي مثلا څه پکې استفاده کوي پیاز کرم کوفته پوه شوې او داسې نورې مسالې هم سره ګډېږي پوه شوې یعنې خواري زیاته ده که نه خواري زیاته ده دې سره بیا لوبیا او چکني او پیاز نور شی ورسره هر شی پکې اچول کېږي پرسکون خوندور منتوی خوشحاله خپل روزګار کوي شکر ده الحمدلله هغه ځوانان چې محنت نه وباسي خواري نه کوي هغوی لپاره ته څه وایي څه پیغام ورته لرئ تر څو هغه هم تاسو غوندې دغسې یو وړوکی کاروبار شروع کړي تر څو خپل کورنۍ لپاره یو څه وګټي بس بېروزګارۍ نه شی نه کړي چا خبره 2-2.5 روپۍ باید ځان ته محنت وکړي ماښام پورې 2-2.5 روپۍ پیدا کړي چې کور ګزارۍ پرې وشي پوه شوې او ټیم ورسره پاس شي یعنې خواري پکار ده شي خواري پکار دی که نه بیا هم مننه خیر اوسئ کور آباد بیا هم ستړي مشئ ښه راغلاست درنو او زیاتو خوږو لیدونکو همدغې سیمه کې یو دلته نو ماشاءالله ما چې یو څه ولیدل چې ما لپاره ډېر زیات جالب او خوندور په دې و چې دلته تازه تندورونه جوړېږي نو ماشاءالله په دې موسم کې چې دی دا تندورونه مې زیات خرڅېږي ځکه بازار ښه دی د اوړي په موسم کې فکر کوم السلام علیکم وروره ستړي مشئ جوړ بخیر ډېره زیاته مننه ته ښه انشاءالله صحت دې ښه دی خوشحاله اوسئ څنګه ګرمۍ سره والا خیر ګرمۍ ده بس نو د الله تعالی کارونه بس ګرمۍ ده تیریږي نه رای پاک تیری مونږ باندې ډېره مننه استاد نوم دې راته واخله زما نوم شکر الله شکر الله د کوم ځای اوسېدونکی اصلي د لغمان اوسېدونکی یم او اوس بل ښار د ننګرهار په ښار کې دلته د روخان مینې سیمې کې دا کارونه جوړو دلته روخان مینه کې اوسېږي هو روخان مینه کې اوسېږي دا راته ووایه چې د ګرمۍ په موسم کې چې دی د تندورونو بازارونه څنګه دي والا ښه دی د دې لپاره چې ژمي کې چې دی دا خاص بارونه خلک دونه استفاده ورنه کوي د هغه اوړي کې چې خلک باندې وځي که نه تندورونه کې نه بیا ښه دی بیا سیزن چې دی دا اوړی دی بیا ډېر ښه خپله دوکاندار یې جوړوي که نه شاګرد یې جوړو ما خپله انشاءالله چې دا کشر ورور دی دا مې زوی دی خپله ماشاءالله 15 کاله کې چې همدې کسب ته وتی یم ماشاءالله یعنې خپله مشر استاد دی خپله استاد زه یم دا کسب تاسو نو وخت یې زده کړی و دا تقریبا 15 کاله کېږي نو 15 کاله کېږي سړی چې اول نه زده کوي که نه تکلیف ډېر غواړي که نه ډېر تکلیف غواړي داسې وخت هم راځي چې من جوړ کړی بېرته زما نه غورځېدلی هم دی لکه تا سره به دغه کار څو پېرې شوي چې مثلا جوړ کړو بېرته خراب شي جوړ کړو بېرته خراب شي داسې نو حساب نوی نه شم خیانه ډېر زما نه غورځېدلی چې نوی جوړی او بېرته هغه باید سختي غواړي ډېر سخته نه وي دا ولا سخته ده ځکه چې تکلیف وباسي ګرمۍ کې که نه بېرته خراب شي یعنې هېڅ کار نو بې رحمته راحت نشته نو دغسې هغه دی نو چې خواله ونه باسو خواله ونه باسو بس نو نه کېږي همدغسې ده یو تندور فعلا لپاره که نه دې وخت چې ګرمي هم ده که نه څومره وخت کې جوړېږي جوړېږي یو ورځ کې جوړېږي یو ورځ کې یو دانه یو ورځ کې نه څه خو بیا ماشاءالله ډېر جوړ خو یعنې چې په هغه کې حساب که نه یو ورځ کې دې خټه کوو په بل ورځ کې دا صفایګان کوو په بل ورځ کې دا وچېږي اوړه کې چې دی تنورونه زر زر وچېږي او په ژمي کې یو تنور په 15 ورځ کې نه وچېږي او په دغه اوړه کې چې دی بس یو 2-3 ورځ وخت نیسي یعنې وچولو نور زحمت هماغه زحمت ده که اوړه ده که ژمی ده بس موږ نه الله تعالی تېروي نو بېشکه فعلا لپاره چې دانه تاسو څو خرڅوئ دا رقم تمویل دي نو غټ بیه لري ورکوټه لکه 300 350 400
د 600 مسه دغسې فرق لري بیا یا خو ماشاءالله ارزان هم دي که نه ولا ارزان یې نو څه وکړو چې دغسې بیا په دې کې هم خلک مثال انجه کوي چې تاسو ولې دا خوره دونه ګران کړې دا خور خو یوازې خوره نه ده که نه دې کې زحمت وباسو خوره په بیه ده د زیات کرایه ورکوو بوس ورته اخلو زحمت وباسو نو بس په دې کې بیا خلک مثلا لانجې کې چې تاسو دا یعنې چې یو دونه سړی هغه غازي تنور والي که نه تقریبا 1500 2000 روپۍ دی هغه 1500 2000 خو د هغې ډوډۍ ډېر فرق لري چې څو ګوړه ده بېرته همدې خټو ته راغی چې همدا بس سبا دا خو ماشاءالله د افغانانو پخوانی دود ډېر پخوانی هغه ده و بیا دې کې موږ سره رقم نه بیانه موږ سره که د ځمکې والا جدا ده او د داشي جدا ده دې کې بیا نور رقم نه بیان والا مشته نو نمبۍ والا څو پورې خرڅېږي بیا هغه نمبۍ والا 3000 3500 4000 مسه دغسې فرق لري بیا هغه هم ته خپله جوړوي هغه خپله جوړوم خپله لګوم زه خپله ما مخکې درته چې زه خپله یو سازګار یم ماشاءالله 15 کاله کې چې دا قسم ته زه وتم تقریبا ماشاءالله الله ستاسو کاروبار کې نور برکت واشي او وروستۍ که څه پیغام در هېوادوالو ته تر څو د خپل تنورونه ستاسو د لاس د خواري چې زمونږ دغه پیغام نه ورور چې دغسې هر یو مسلمان هر یو انسان چې خپله خوله وباسي د عمل له خاطر ترقي دی او بیا چې یو داسې یو کار پرمختګ به ویسي چې یو بل مسلمان ته دعا کړي چې الله پاک د دې خوشحاله چې دغسې زحمت وباسي دغه زما غوښتنه ده ورور ډېره مننه سلام علیکم وعلیکم السلام خیر علي خیر ډېره مننه ښه انشاءالله صحت دې ښه دی ژوندی اوسئ ستاسو خیر شپې ورځ بخیر دی انشاءالله ډېر عزت وکړئ ډېره مننه څنګه ګرمۍ سره ګرمي انشاءالله چې به شروع ده نو ګرمي ده نو ګزاره کوي فعلا ګزاره چې فعلا دپاره ښه ده هوا انشاءالله بدنه ده ډېره نوم دې راته واخله نون عبدالولي دکاندار عبدالولي څومره وخت کېږي خپل همدې سیمه کې دوکانداري کوي په دې سیمه کې تقریبا دلته لنډ دې ضلع چې راغلی مې 2 کاله وشو او د نه مخکې بس هغه میکانیزي چوک کې مې دوکان و نو تقریبا ته مې 22 کاله وتېر کړي فکر کوم دغه ویاله به جوړېږي که نه ځکه دغه ویاله جوړېږي دغه ستونزه لږه دغه ده انشاءالله چې دا هم را ختمه ده ختمه ده جوړه ده د خیر سره خپل بازار چې د حکومت د خوا نه بس دغه وشي دا سر پټ شي نو موږ له به اجازه راکړي چې د والي په سر کې فعلا لپاره ستاسو نرخونه څنګه دي سبزیانې خرڅېږي نه خرڅېږي سبزیانو بازار انشاءالله چې اوس لږ ښه شوی دی تقریبا د مخکې نه زیات ځکه چې د وطن سبزي راوتلې ده ایام ارزانه شوي دي هر څه انشاءالله پرېمانه دي خو تازه سبزي فکر کوم یوازې رومیان افغانستان کې نه وو که نه یوازې رومیان افغانستان کې نه وو او نور خو ټوله سبزي زموږ خپله اوس راوتلي رومیان که اوس خو پرېمانه راوتلي ماشاءالله فعلا لپاره د کوم ولسوالۍ رومیان راوتلي دي د ټولو ځایونو نه راځي هغه د بیسودو د اړخ نه راځي د خوشکمبات اړخ نه راځي او د لغمان نه راځي ټول رومیان راځي حتی دغه رومیان راځي دا نوم یې رانه هېر شو د بټي کوټ رومیان دا ټول فعلا چې تا پاس ایښي د افغانستان دي دا د افغانستان رومیان دي ماشاءالله یو من څو افغانۍ تاسو خرڅوئ اوس یو من 180 افغانۍ خرڅوو په 150 او 140 زموږ خرید دی یو ښه د ارزانه دي انشاءالله ریټ یې ښه شوی دی ډېر ښه یو بل څه چې ما لپاره ډېر خوندور هم دي زما خوښ غذا هم ده نو لیډوګان د دې نرخ مخ چې دا هم راوتلي دي وطن ښه پرېمانه راوتلي دا هم د بټي کوټ او د ننګرهار خپله د خوشکمبات د دې ځایونو نه هم راوتلي دلته هم شته دی دلته هم راوتلي ماشاءالله چارک څو خرڅېږي اوس نو تقریبا اوس چارک 180 خرڅوم مخکې په 200 خرڅولي 600 من راغلي تقریبا یوه جمعه مخکې که نه چې موږ بیه کړه د فراه راغلي و تازه چارک په 400 افغانۍ اوس انشاءالله چې زموږ او ستاسو د دې ننګرهار راوتلي 180 چارک راغلي خبره ده ماشاءالله کاکا ژوند روان دی روزګار د څنګه دی بس الحمدلله گزاره کېږي او خپل روزمره ژوند سره مخامخ خوشحاله یې پکې الله ستاسو کاروبار کې نور هم برکت واچوي خوشحاله او سلامت اوسئ که څه پیغام لري نورو هېوادوالو ته مشرانو بس ټولو له زما د خوا نه سلامونه تقدیم شي وړاندې شي او دغه پیغام دی چې کاروبار انشاءالله خدای مهربانه دی ښه کېدلو واره دی او وطن انشاءالله مخ په ترقۍ دی که خیر یې انشاءالله ورغان ښه کېږو انشاءالله ډېره مننه خوشحاله اوسئ خوشحاله لره نو ډېره زیاته مننه درنو او زیاتو خوږو لیدونکو چې د خپرونې د پیل څخه تر پایه پورې زموږ ملتیا مو وکړه دغه وه زموږ ځانګړې او په زړه پورې خپرونه
د ننګرهار ولایت اړوند د کلي اردو له سیمې څخه هیله من یم چې دغه خپرونه ستاسو خوښه شوې وي. تر یوې بلې دغسې نوې خپرونې سره چې زه بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، ما ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې لوی الله مو مل شه. همیشه بهار پروډکشن ستاسو د اعلاناتو باوري ادرس. خپل تجارت ته وده ورکړئ او بریا حاصل کړئ. د تماس شمېره 00250 15